د شکر ناروغي. سلام و وخت مو بخیر. د پښتو پلس چینل ته ښه راغلاست. هیله یم جوړ روغ او صحتمند اوسئ. نن غواړم تاسو ته د شکر ناروغۍ په هکله یو څه معلومات درکړم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځي. د شکر ناروغۍ لومړی ډول د هډوکو ماتېدلو لامل کیږي. شکر ناروغۍ د انسان په وجود کې د انسولین او هورمون د نشتوالي یا کموالي په صورت کې د انسان د وینې ګلوکوز په لوړېدو سره منځته راځي. دا یو دوامداره او مزمنه ناروغۍ ده چې د بدن دفاعي سیستم له منځه وړي او ناروغ په بیلابیلو ناروغیو اخته کوي. شکر ناروغۍ په نړۍ کې اوس مهال ډېره خپرېدونکې ناروغۍ ده. د روغتیا نړیواله ادارې لخوا تازه راپورونه وایي چې اوس مهال په نړۍ کې تر 450 میلیونه زیات کسان پر دغه ناروغۍ اخته دي او په راتلونکي کې د لوړېدو اټکل کیږي. د شکر ناروغۍ دوه ډوله لري: کم شکر او زیات شکر، چې په یوه کې باید ناروغ خوږه وخوري، خو په دویم ډول کې باید له خوږې څخه پرهیز وکړي. دې ته په طبي اصطلاح کې هایپرګلاسمیا او هایپوګلاسمیا ویل کیږي او هر یو یې بیلابیل لاملونه، ستونزې او درملنه لري. څېړنې ښیي چې د شکر ناروغۍ لومړی ډول په انسان کې د هډوکو ماتېدو ستونزه هغه مهال زیاتوي کله چې د ناروغ شکر په وینو کې لوړې او ګواښونکې کچې ته ورسیږي. د دې څېړنې ترسره کولو لپاره پوهان د 40,000 څخه زیاتو د شکر ناروغو ازموینه ترسره کړې چې له برخې یې 3,329 په لومړی ډول شکر اخته وو. لومړی ډول شکر د دویم ډول په پرتله کمه خپرېدونکې ناروغۍ ده او زیاته پر ماشومانو یا هم په تازه بالغ شویو کسانو هغه مهال حمله کوي کله چې پانکراس په انسولینو خوندي کولو کې ناکام شي. پوهان د ازموینې له لارې وموندله هغه مهال چې په ناروغ کې د وینې شکر کچ لوړ شوی وي یا ګواښونکې اندازې ته رسېدلی وي، په دوی کې د هډوکو ماتېدلو ګواښونه زیات لیدل شوي. دوی په دغه څېړنه کې موندلي چې د لومړی ډول شکر ناروغ د اندازې لوړوالي په حال کې د دویم ډول شکر ناروغ په پرتله 29% زیات د هډوکو د کمزوري او ماتېدو ښکار کیږي. پوهان وایي چې د لومړی ډول شکر لرونکي ناروغ ته پکار دی چې د شکر اندازه په منځنۍ اندازه وساتي تر څو د نورو ګواښونو ترڅنګ د هډوکو ماتېدلو ګواښونو څخه هم وژغورل شي. دوی زیاتوي هغه کسان چې د پورته شکر ښکار وي باید په یاد ولري چې د دوی د بدن روغتیا سمه نه ده. د بدن هډوکي کمزوري کیږي او د ماتېدو امکان یې مخ پر زیاتېدو ده. شکر ناروغۍ ادراک او اعصاب زیانمنوي چې ناروغ ته په قدم اخیستلو کې ستونزه رامنځته کوي، نظر کمزوري کوي یا په سترګو خړوالی راولي چې انسان د ودرېدو قدرت له لاسه ورکوي او غورځېږي. د شکر د مخنیوي لپاره بیلابیلې لارې ښودل کیږي، خو تر ټولو پر ځای او اړینه لاره یې وزن کمول او په متوسط اندازه ورزش کول دي. په دې سره د بدن غړي په حرکت راځي او د انسولین په مصرفولو کې زیاته ګټه کوي. ډیره مننه کوم چې تر دې دمه ما سره یو ځای وئ او زموږ ویډیو مو وکتله. که غواړئ چې نورې ښې او تازه ویډیوګانې زموږ له چینل څخه وګورئ نو د پښتو پلس چینل سبسکرایب کړئ تر څو تاسو ته ویډیوګانې خپرې کړو. مننه، ښه وخت ولرئ.